ملګرو دا کاکا وای که تاسو مال اواز اوچت نه کو په سوشل میډیا باندې زه به اوس په قیامت تاسو نه تپوس کوم نو زما حق جوړېدلو او ما ول دا د ویډیو وکړه خو تاسو خوښه ده چې تاسو دا ویډیو سمره شیر کوئ او د کاکا جی له اواز تاسو اوچتوي او کنه د کاکا جی ډیره زیاته بیماری ده د خبرې به تاسو زه شیر کوم یا ډیر زیات د غم نه ډکه خبر دي زه ډیر زیات خپکلم نو مزرالم ما ویل دا ویډیو وکړه خو تاسو دا ویډیو دومره شیر کړئ دومره ځکه پالتو اوس خو مونږ ډیر شیر کوم که چېرته دا شیر کو نو څه چل بوشي مونږ باندې نو داسې اواز شیر کوئ که په دې کې چېرته مالدار کس راوځي او د دې سره هیلپ وکړي نو ډېره مننه به تاسو د کاکا جي سره هیلپ وکړئ او چا هم د مدد ضرورت نه کېږي دا ویډیو شیر کړئ چې هغه شتمن خلکو ته ورسي او د سره مدد وکړي دا خبرې راځي په تاسو باندې اورم تاسو دا خبرې واورئ دا نه پس پیسې تاسو سره یو څو خبرې کوم السلام علیکم فواد خان دا یو ویډیو درلږ فواد خان الله رضا ده پر خپل پیج نه ورکړ په مشکلات سره ډېر تکلیفات شوي کورول نه ګړدې مسله ده یو تکلیفات شوي کورول نه ګړدې مسله ده یو خور نه خرابه ده پرته ده یو لکو 550 شپېته زره قرضه ده د الله رضا ده پوره چې چا څه وسته ټیکې پوره د الله رضا ده پوره د در سره وکړه ډېر په تکلیفات شوي ډېر په مصیبت شوي الله دی په چا نه راولي لکه نن چې په مور غولي ده ډېر زیات نه تنګوي کور مقدار ته ناست وي قرضان نه غواړي ما سره طریقه نشته ده نن یې په 100 روپۍ ښه پیپر در واستوه چې یې به نه درکوم چې 100 روپۍ دې نه یې راکړې اتمان روپۍ ته دې بچیان نه وړېږي ته وکاره غواړي ما یې څه طریقه نشته چې زه وکاره ورته وروړو ووارې کړه دلالي الله رضا دې پوره دې چا څه وستو فکر پوره الله رضا دې پوره د امداد در سره وکړو تاسو مول د مسلمانانو له وسته الله رضا دې پوره امداد در سره وکړي مسلمانې ده ملګرو تاسو د کاکا جي دا خبرې واورېدل یا ډېر زیات د غم نه ډکې خبرې دي زه ډېر زیات خفه کړم په دې سیټ باندې تاسو د کوم نمبر ښکار په دې اوس تاسو رابطه وکړئ چا هم د مدد ضرورت کېږي نو پلیز تاسو سره مدد وکړئ او چې چا هم سره مدد ضرورت نه کېږي نو هغوی دا ویډیو شیر کړئ چې دا ټولو پښتنو ته ورسي او ټول پښتانه چې خبر شي نو چا هم سره وس کېږي نو هغوی سره د خپل وس مطابق مدد وکړي ډېره مننه د ویډیو کتلو ویډیو خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ سعید جان افیشل چینل او پیج هم در سره لایک کړئ ډېره مننه والسلام